سلامونه دوستانو، جوړ په خیر، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مې 15 لغاتونه د انګلیسي سیاسي لغاتونه یا سیاسي ادبیاتو لغاتونه دا مو تاسو ته راخیستي دي چې دا د خیر سره تاسې به زده کړئ. د نن ورځې اولنی لغات په Whistleblower دا Whistleblower نه ویل کېږي، Whistleblower چاته ویل کېږي؟ هغه چاته ویل کېږي چې هغه ځینې معلومات د یوې ادارې په خیر باندې یا د یو مملکت په خیر باندې یا د یو چا په خیر باندې دا نشري یا خبر ورکوي چې موږ تاسې په فارسي کې ورته افشاګر وایي یا د معلوماتو ظاهرونکی وایي یا معلومات چې کله په یوه اداره کې یو څه بد پیښیږي یا په یو هېواد کې څه بد پیښیږي نو دی ورباندې دا نفر ورباندې خبرېږي. کله چې دی ورباندې خبر سو مخکې د دې چې دغه پیښه کېږي دی څه کوي؟ دی غږ پورته کوي، وایي دغسې څه کېدونکي دي، هغه څه کېږي، مثلا کېدونکي یي، معلومات کاره یي، او دی غواړي چې دا غږ پورته کړي، دا معلومات خپاره کړي چې دې ته څه ویل کېږي؟ Whistleblower. دا به څنګه موږ تاسې په جمله کې استعمالوو؟ A whistleblower sent note to the governor to let him know that the town mayor was involved in illegal activities. وای whistleblower یا دغه افشاګر د ولایت والي ته خط ولېږي یا معلومات یې ولېږله یا هغه ته نوټ ولېږي، دا یې ورته وویله چې ښاغلی والي صاحب، ښاروال صاحب په یو غیر قانوني کړنه باندې بوخت دی، دی غواړي چې دا ترسره کړي چې دا د دې هېواد لپاره یا د دې ولایت لپاره دا په ضرر باندې ده. نو والي صاحب د دې ښاروال پر ضد باندې به څه کوي؟ عمل ترسره کوي، عکس العمل به ښیي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ Whistleblower. هر هغه څوک چې افشاګر واوسېږي دې ته Whistleblower وایي. او بل چې دی necessary evil نه، ځینې ملګري necessary وایي، necessary غلط دی. دا به څنګه ویل شي؟ necessary evil چې دی دا یو ضروري شر یا اړین بد. دا په دې معنا چې د مثال په ډول موږ تاسې ضرورت ورته لرو چې باید یو څه ولرو، خو دا دې ته موږ اړتیا هم لرو. که څه بد تاثیرات لري او موږ تاسې د بل اړخه څخه ضرورت ورته لرو، نو دې ته څه ویل کېږي؟ necessary evil ویل کېږي. لکه مثلا ځینې وختونو کې خلک د حکومت څخه سر ټکوي، یا مثلا ځینې وختونه د اربکیانو څخه خلکو سر ټکوي. دغه اربکیان چې وه دا necessary evil وه، یعنې په دې معنا چې دوی هم ضرورت و او هم یو شر و. ضرورت په دې و چې د امنیت راوستلو د امنیت ښه کولو لپاره دوی ته اړتیا لیدل کېدله، او بد بیا په دې و چې اکثر وختونه یې خلک زیروله. نو دې ته څه ویله؟ necessary evil ویله. صحیح شو؟ نو دلته په جمله کې موږ څنګه وایو؟ we consider taxation as necessary evil. وایي موږ دغه ټکس یو ضرورت چې باید موږ ورکړو، که نه دا زموږ لپاره زموږ کار زحمت باسو، انرژي مصرفو، خو زموږ څخه دا پیسې دولت ته ځي، مفت راڅخه ځي، یعنې زما څخه مثلا پیسې دولت ته چې ځي، د دولت بودیجې ته دا مفت ځي. او که زه چېرې ټکس ورنکړم نو دولت به په چی چلیږي. نو دلته چې څو دغه دته ضرر رسوي د یوه دغه څخه طرفه څخه، د بل طرفه څخه د دولت د ښېګڼې لپاره دا په خیر تمامېدله. نو دې ته څه ویلی؟ necessary evil وایي. او درېیم لغات چې دی compromised و دې ته ویل کېږي چې مثلا جوړجاړی وکړي. مثلا لکه د اشرف غني او د ډاکټر عبدالله عبدالرحمن مابین چې په انتخاباتو کې مشکل راغلی، دوی بیا څه وکړی؟ compromised وکړي. نو compromise دې ته ویل کېږي چې د یو هم لږ تېر سي او بل هم لږ تېر سي، د مابین یوې فیصلې ته راسي، دې ته compromise وایي. لکه مثلا په جمله کې وایي there will be no compromise in this matter. وایي د دې پیښ یا د دې مشکل لپاره به کومه جوړجاړی وجود ونه لري. او بل چې دی
کوډ پراکو چې دی هغه یو واسطه یا پر ځای باندې ویل کیږي. لکه مثلا موږ او تاسې په افغانستان کې دغه کوو رایه ورکوو یو وکیل ته او د وکیل څخه موږ څه غواړو چې دی موږ ته خدمت وکړي، زموږ لپاره هغه مشکلات چې لرو ورسره لاس او ګرېوان هغو ته د پای ټکي کښېږدي. نو دا چې شروع دي ته کوډ پروکو وایي. یعنې مثال په ډول موږ یو څه رانیسو یا یو څه باندې ډیل کوو، کله چې موږ دغه پیسې ورکوو د پیسو په بدل کې موږ یو څه ترلاسه کوو، دې ته چې وایي کوډ پروکو وایي کېږي. په جمله کې څنګه وایو the government promised financial assistance as quid pro quo arrangement if the people ended their protest. وای دولت د خلکو سره دا وعده وکړله چې که چېرته تاسې دغه خپلې مظاهرې یا پروټست چې تاسې ورباندې لاس په کار سوي یاست دې ته د پای ټکي کښېږدئ، موږ به تاسې سره مالي کومکونه وکړو. لکه مثلا په هندوستان کې چې بزګرانو د دولت پر ضد باندې همدغه پروټست وکړي. او بل غوا چې ډېر مهم دی په امریکا کې زیات استعمالیږي امپیچمنټ چې دی دا په استهزاء چې ورته وایي. کله کله په افغانستان کې د پارلمان وکیلانو به دغه راوستي وزیر صاحبان به یې راوستله امپیچمنټ ته به یې راوستله امپیچول یې مثلا هغه څخه به استهزاء غوښتله یا استهزاء کوي به یې. کله چې به وزیر صاحب نوس کولی هغه خپل پیټي تر ځایه پورې رسولی وای، بیا به څه کېدل وکیلانو به لاس په کار شوله، وزیر صاحب یې راوغوښتی دی به یې امپیچ کړي. او دا ځینې وختونو کې دا داسې هم کېدلی شي چې وزیر یا رئیس جمهور یا لومړی وزیر امپیچمنټ ته راوغواړي او امپیچ کړي او خلک بیا رایه باندې ورکړي او د باور رایه ترلاسه نه کړي، نو دی څه کېږي دی د وظیفې څخه برطرفه کېږي. دې ته څه وایي امپیچمنټ وایي. نو یو بار بیا د لغتونو تکرار دی. whistleblower necessary evil compromised quid pro quo impeachment. تر بلې ویډیو د خدای په امان.